أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د مندړ یوسفزي قوم مننه کوم چې دومره ښایسته پروګرام راجوړ کړی او موږ بلنه راکړه خبرې مو مشران کوي موږ به د څو شعرونه ووایو چې مړه د زړه د خوشحالۍ خو څوک پکار دي که نه مړه د زړه د خوشحالۍ خو څوک پکار دي که نه څه لږ او ډېر د تسلۍ خو څوک پکار دي که نه د مشرانو پرې ډالۍ وشي مړه د زړه د خوشحالۍ خو څوک پکار دي که نه څه لږ او ډېر د تسلۍ خو څوک پکار دي که نه لکه بورا به دې تاویږم د ګل په شان کې لکه بورا به دې تاویږم د ګل په شان کې د دې بې خونده زندګۍ خو څوک پکار دي که نه لکه بورا به دې تاویږم د ګل په شان کې د دې بې خونده زندګۍ خو څوک پکار دي که نه او نور یو دوه شعرونه دي چې که ډېر خوشحاله یم خندلو ته مې زړه نه کېږي که ډېر خوشحاله یم خندلو ته مې زړه نه کېږي داسې کلک شوی یم ژړلو ته مې زړه نه کېږي که ډېر خوشحاله یم خندلو ته مې زړه نه کېږي داسې کلک شوی یم ژړلو ته مې زړه نه کېږي او که ډېر خوشحاله یم خندلو ته مې زړه نه کېږي که داسې کلک شوی یم ژړلو ته مې زړه نه کېږي او د ورځې کار کوم مصروفه یم هېر یې رانه د ورځې کار کوم مصروفه یم هېر یې رانه ماښام رایاد چې څه خوړلو ته مې زړه نه کېږي که ډېر خوشحاله یم خندلو ته مې زړه نه کېږي داسې کلک شوی یم ژړلو ته مې زړه نه کېږي او د ورځې کار کوم مصروفه یم هېر یې رانه ماښام رایاد شي څه خوړلو ته مې زړه نه کېږي څو شعرونه دي چې خپلو خبرو له جواز پیدا کوي خپلو خبرو له جواز پیدا کوي زما خبرو ته بکواس وایي د شیطانۍ کارونه ټول کوي دا ځان ته ملګرو خیر الناس وایي خپلو خبرو له جواز پیدا کوي زما خبرو ته بکواس وایي د شیطانۍ کارونه ټول کوي دا ځان ته ملګرو خیر الناس وایي د غزل یو څو شعرونه دي چې ملګرو ټول د هغو مبارک وي د به رومانسي شعرونه لږ ووایم خفه نه شئ چې یاران نه وي بې حده خفه کېږم چې یاران نه وي بې حده خفه کېږم د یارانو په محفل کې خوشحالېږم او ستا په یوه نیمه خبره سم بادشاه شم ستا په یوه نیمه خبره سم بادشاه شم ستا په یوه نیمه خبره سم ورکېږم مننه ستا په یوه نیمه خبره ستا په یوه نیمه خبره سم بادشاه شم ستا په یوه نیمه خبره سم ورکېږم او بې له تا نه زما څوک دی په دنیا کې بې له تا نه زما څوک دی په دنیا کې ستا دپاره زه غورځېږم پاڅېږم او لکه غر ورته مننه مهرباني بې له تا نه زما څوک دی په دنیا کې ستا دپاره زه غورځېږم پاڅېږم او لکه غر ورته خبرې برداشت کومه صدر صاحب ترې ډالۍ وي چې لکه غر ورته خبرې برداشت کومه په وړه وړه خبره خفه کېږم او ستا حسن لکه نور راته ولاړ دی ابدار صاحب دا ستا حسن لکه نور راته ولاړ دی زه د واورې په شان ورو ورو ولي کېږم او د آخري شعر دی دا ستا حسن لکه نور راته ولاړ دی زه د واورې په شان ورو ورو ولي کېږم او نادانه رقیبانو د دا بس دی ستا دپاره چې مقام باندې ودرېږم